ملک ډیبری او وارشل منجن سونیشا چې دی نو نوې نومونه یې کېښودل ملک ډیبری او منجن وارشل ډېر ښکلي نومونه یې ایښلي دي سونیشا اوس. السلام علیکم زما ګرانو مینهوالو، زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم. ملګرو زما چې کوم نننی ټاپک دی هغه سونیشا ډېر زیات په غوسه کې ده، ولې چې ملک چې دی نو نوید دی که څه نوم یې دی هغه تللی و ټیک ټاکر سونیشا نه انټرویو اخیستی و، نو هغې چې دی نو هغې سره څه ډبینګ کړي دي، خبرې داسې الټه پلټه وکړله. نو سونیشا هغه ویډیو صحیح کړ نو ډېر زیات په غوسه کې وه. نو یو ته چې دی نو ملک ډیبری کېښوده او بل ته چې دی نو منجن وارشل نوم کېښودو. نومونه چې دی نو دې سره ډېر په ټاپ کلاس کې نومونه وي که نه. نو وایي وارشله او ډیبری تاسو دواړه چې دی نو خپل ځان ښه ټیټ کړئ، زه به درځم ستاسو چې دی نو اپریشن کولو دپاره. نو اوس چې دی نو سونیشا به مردان ته به ځي د منجن او منجن چې کوم ملګری دی د هغه اپریشن دپاره. وایي زه به ستاسو اپریشن کوم، ستاسو د وارشل او ډیبری به زه ټیټ کوم هلک، ولې چې دا چې دی نو تاسو ډېر زیات فري شوي یي. دا به زه داسې به درله ټیټ کومه چې ټول عمر تل عمر به یاد ساتئ چې سونیشا چې دی نو زموږ ډیبری ټیټې کړي دي، وارشل یې ټیټې کړي دي. نو ډېر زیات په غوسه کې ده. نو سونیشا خبره داسې ده چې تا وله ولې انټرویو ورکولو، تا ته نه ده پته چې دا چې دی نو یو خبره کوي بیا هغې خبرې سره دی څنګه خبرې جوړوي. هوښیاره ښځه خو بیا حرکتونه داسې د ماشومانو په شانتې وکړي که نه تم، او بیا وروسته ته دا خبره کوي چې آیا دا وګوره ما سره غلط وشو دا چې دی نو څه. نو داسې انټرویو چاله مه ورکوه چې داسې انټرویو ورکوې نو خامخا دا کارونه خو به کېږي. او سپیشل دا ټیک ټاکیان چې کوم دي که نه، ته د دې ولې واقفه نه یې، تا ته نه ده پته دا ټیک ټاکیان څنګه خلک دي. خو بس تا هم ویلې زه راغلي دي انټرویو به وله ورکړمه، څه پیسې شیسې به د انټرویو ته نه واخلم او بس. نو څه وشو هغه یې انټرویو ته نه واخیسته او انټرویو یار زه حیران یم دې خلکو ته، داسې ډبینګ کوي داسې چې دی نو ایډیټینګ کوي ډېر تکړه دي. ګورې ایډیټران چې کوم دي که نه ډېر تکړه ایډیټران دي دی. نو سونیشا لږ ګزاره کوه داسې انټرویو بل چاله ور نه کړې، بیا وروسته ته ورته کنځلې کوه او هغې چې دی نو ښه فایدو چې ده کړې وي. نو داسې کارونه مه کوه، هوښیاره ښځه یې. بس ملګرو زما دا میسج دا پیغام و چې ویډیو کې ما نه څه غلطي شوې نو زه بخښنه غواړم. انشاءالله ډېر ژر یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي. تر هغې پورې چې تاسو نه اجازت غواړم د لوی الله په امان، والسلام.